زلا راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. ادبي بنډار خپرونه ده. د خپرونې کوربه د تیر په څېر زه احسان وطندوس. نن شپه مو ادبي بنډار خپرونه د یو داسې چا سره ځانګړې کړې ده چې په کم عمر کې یې ډېرې لیکنې کړي دي، حتی کتابونه یې هم لیکلي دي. دا ځوان څوک دی؟ په دې توره شپه مو سلیمان مشال راګیر کړی دی. سلیمان مشال نه به د ژوند خبرې اورو، خوږې خوږې خبرې به ترې اورو، د دې په ژوند به غږېږو. مشال صاحب ستړي اوسئ. ډېره مننه. په لومړي سر کې د درنو لیدونکو ستاسې نه او ستاسې د همکارانو نه ډېره زیاته مننه کومه چې وخت مه راکړه د هڅونې په خاطر، د تشویق په خاطر باندې زما تر دره راغلی او نن هغه دی چې نوو ځوانانو ته دا پیغام ورکوو چې باید په ژوند کې لا هڅونه وکړي او لا مخکې لاړ شي تر څو نور خلک یې وستایي. ډېره زیاته مننه. سلیمان مشال نوم خو دې ما واخیسته. که د زلا راډیو ټلویزیون لیدونکو ته ځان راوپېژنئ. زه سلیمان مشال یم، په سن 19 کلن، د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. پلارجان مې د الله وبخښي مرحوم غلام حیدرخان و چې په خپل وخت سره د کیرالې د کلي ملک هم تېر شوی او همداشان د 12 ټولګي څخه فارغ یم او مدرسې نه هم فارغه شوی یم، د قرآن کریم حافظ یم. ډېره مننه مشال صاحب. کور ودان د لیسې تر څنګ مخکې د یادونه وکړله چې 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم. د لیسې د فراغت وروسته په نورو څه کار وکړو؟ که درته وایم مخکې له دې چې د لیسې نه فارغه شمه، د 11 صنف او 12 صنف په دوران کې لکه دغه پلانونه ما د مخکې نه د ځان سره لرل چې د لیسې نه د فراغت پر وخت باید د خپل لوړ راتلونکي لپاره سوچ وکړم. لکه که څه هم دغه دوره ابتدایي دوره تر 12 تر فراغته پورې یوازې باید سړی لکه باسواده شي په اصطلاح باندې، ځکه چې لوړ تعلیم او لوړو موخو ته د رسیدګۍ دپاره پړاوونه د دغه نه وروسته شروع کېږي. نو د دغه لپاره ډېر زیات پلانونه لرم چې اوسني بوختیاوې مې د راتلونکي لپاره د کانکور آمادګي چې باید یو ښه پوهنځي ته په خپله خوښه باندې راشم. که څه هم د معارف وزارت ما ته په امتیاز کې د روسیې هېواد بورس راکړی دی، ځکه چې هغه شاګرد چې په ولایت په سطحه باندې زیاتې نمبر یې اخیستی وي هغه ته دا امتیاز و چې روسیې ته لاړ شي. خو سربیره تر هغې زه خپله هڅه نه ودرومه، ځکه چې هغه څنګه ویلی کېږي چې لومړی پلان په هغه پسې دویم پلان دریم پلان، ځکه که لومړی ونه شي خدا نخواسته دویم به بیا سړی ورته رسېدی کې ولګي. له کوم وخته مو لیکوالۍ پیل کړه؟ لیکلې مو پیل کړلې؟ څومره وخت کېږي؟ د لیکلو به درته یو ډېره جالبه خاطره ووایم. زه وړوکی وم، تقریبا په 9 صنف کې وم. په 9 صنف کې وم، که درته ووایم د هغه وخته چې زه د مطالعې سره شوق پیدا شوی دی او کتاب مې په لاس کې اخیستی، لکه دا داسې یو راز دی، داسې یو خبره ده زما لپاره ډېره زیاته جالبه ده. په کتاب باندې ماینېدل او د کتاب سره مینه، لکه درته ووایم چې د کوم ځای مې شروع کړې ده، کوچنی وم، 8 صنف کې وم چې په کور کې مو یو کتاب درلود. په هغه وخت کې نقیب سهار چې زما په شخصیت جوړونه کې تر دې ځایه په رارسېدنه کې تر ټولو ستر رول لوبولی دی. زما فکري رغونه، زما ذهني رغونه او زما ذهنیت سازي چې دا زه د هغو ډېر زیات احسانمند یم. نقیب سهار د ژورنالیزم نه فارغه دی، هغه خپل هم ستاسو په څېر ژورنالیست دی. هغه په پوهنتون کې و او د دغه وخت یو کتاب نوی ډک شوی و، د ډمه او خبریال په نامه یو ډمه او خبریال. دغه که په یو اصطلاح باندې موږ هغه ته نظر وکړو، یو اندازه فاحش دی، ډېر زیات لکه داسې فحاشۍ ته پکې دغه زیات شوی دی. دغه کتاب که درته ووایم ما په ډېر جالب انداز باندې کتلی. ما به چې کله خوب ته زه تللم، خوب ته ما به د ټلیفون فلش ولګو او بستره په ځان راکش له کتاب مې کتل، په دې خاطر باندې چې چا ته داسې سپین سترګې ښکاره نه شي، ځکه چې هغه ډېر داسې لکه یو اندازه فحاشي ورته راغلې وای، ځکه چې هغه اسرار او هغه پټ رازونه چې د
یو چا په عزت باندې لوبې کېږي، د یو چا د عزت نه سوء استفاده کېږي، یا غربت یا عادت په اصطلاح باندې انسان ته کوم څه مخته وړي. د لومړی د کتاب مطالعه مې له هغه نه شروع کړې، اتم صنف نهم صنف ته چې راورسېدم نقیب سهار راته د فیسبوک اکاونټ جوړ کړ. فیسبوک اکاونټ راته جوړ کړ او داسې وه چې هغه د پوهنتون په دوران کې چې کله به راته په رخصت باندې 2-3 کتابونه بیا ځان سره راوړل. زما د وخت نه د دې ماشومانو سره ګرځېدل، هلکانو سره لوبې، کرکټ، فوټبال، والیبال، خدای شته دا یوه لوبه نه ده زده، ځکه چې د وخت نه مې نه دي کړي. نو همدغه کتابونه مې بار بار لوستل. په زیاته کې د جبران خلیل جبران اروا دې ښه دی، د هغه زه ډېر زیات د تاثر لاندې یم. د هغه کتابونه مې ولوستي، هغه په ما کې داسې یوه انګېزه پیدا کړه چې زه په خپله د هغه په څېر، د ویکتور هوګو په څېر، د مصطفی سالک په څېر چې د 2 ساسه هغه شانې پنځونکي الفاظ راټول کړم. په نهم صنف کې مې یو اندازه دغه وکړل چې لومړی لیکنه مې په دې نوم باندې وه چې ما څنګه ژوند وکړه. په دغه انداز باندې وه، که څه هم زیاتې غلطیانې درلودې، خو ما هغه خپله دغه ونه سپموله، همدغه شان جریان مې ورکړه، مخکې لاړم تر دې چې 10م ته شوم، 11م ته شوم، 12م ته. کتاب مې په 11م صنف کې بشپړ شوی و، خو د یو اندازه تخنیکي چارو مشکلاتو له وجې ونه شو کولی چې چاپ نه راوځي. مشال صاحب، د هر څه لپاره یو اصل موجود وي، د لیکوالۍ لپاره بیا مهم اصل څه شی دی؟ که درته ووایم د روبین شرما خبره، هندي لیکوال ده چې وایي هیڅ ښه شی بې شوقه نه دی ترلاسه شوی. بلکل. لومړی چې موږ غواړو یو ښه لیکوال جوړ شو، یوه ښه لیکنه وکړو، لومړی د هغه دپاره شوق او مینه مهمه ده. دا یو مهم اصل دی چې باید ته په دغه سره د دې لیکنې سره مینه ولري، د کتاب سره مینه ولري. مشال صاحب، ستا مطلب دا دی که څوک غواړي چې لیکوالي شروع کړي، اول به دا د لیکنې او د کتاب سره مینه پیدا کړي، ډېره مینه ولري، ډېره زیاته مینه باید ولري. بلکل فوق العاده باید دغې ته کار وکړي چې زه څنګه خپل شخصیت جوړ کړم. اوس مثلا که زه درته ووایم که یو څوک غواړي چې زړه نه غواړي د هغه ذوق چې یو څه شی وخوري، هغه که په هر قیمت باندې دغه ته ځان رسوي که نه، ځکه چې هغه مینه ده، هغه ذوق دی، انسان ورسره هغه ذوق دغه کېږي، ختمېږي چې کم ادعا لري، کم هیله، کم ارمان لري. نو د کتاب سره مینه، د لیکنې سره مینه انسان دې ته هڅوي چې هغه یوه ښه لیکنه وکړي. ډېره مننه مشال صاحب. دغه ځل راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، سلیمان مشال الله سره دی، ځوان لیکوال او شاعر دی. تاسو راسره خپرونه تر پایه پورې واورئ، ډېره به نورې کیسې اورو، خبرې به ورسره کوو، څه لیکنې کړي دي، کتابونه یې چاپ کړي دي. دا راته ویې ویل مشال صاحب، د یو لیکوال لپاره د یو لیکوال لیکنه په کومو الفاظو باندې ښایسته کېږي یا په کومو کلماتو باندې ښایسته کېږي؟ په پښتو ادب کې همدا شان د نورو ژبو په ادبیاتو کې تر څونه چې ما لوستلي دي، په انګلیسي کې، په پښتو کې، یوه لیکنه باید په هغه موضوع باندې چې ته غواړې پکې بحث وکړي، په همدغه باندې باید تمرکز پکې شوی وي. یعنې د دغه موضوع نه پکې بیرون نه وي وتلي. بله یو مهم موضوع دا چې کله موږ لیکنه کوو، باید هغه توري چې هغه کلمې چې یو شانتي باید په یو بل پسې متصل رانولو. په درېیمه څلورمه کرښه کې باید هغه الفاظ استعمال کړو سره، یعنې که دغه موږ استعمال کړو یو شان الفاظ په هره کلمه په یو کرښه کې استعمال کړو، نو ممکن زموږ د لیکنې خوند لږ بېرنګه کړي او بیا داسې نشي چې خوندوره لیکنه راشي. ډېره مننه سلیمان مشال کوروان. تاسې تر اوسه څومره ادبي ټوټې لیکلي دي؟ ادبي ټوټې او مقالې البته. ادبي ټوټې او مقالې خو مې ډېر لیکلي دي، ځکه چې اوس یو کتاب مې په دغه تېره میاشت کې د ماتو کرښو په نوم باندې، هغه هم ادبي ټوټې دي، مینې نثرونه، هنري نثرونه هم پکې شامل دي، او همداراز یو بل کتاب آماده دی چاپ ته، او انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ نه راوځي. خو داسې شمار مې ورته نه دی نیولی چې څومره ادبي ټوټې لرم، خو موږ هم د
کتاب او دغه په اندازه باندې را سره مشال صاحب چې د ځلا راډیو ټلویزیون قدمن لیدونکي را سره خسته نشي اوس راته په دې وخت کې څه وایي نو که ما ادبي ټوټه راته وایي زه به درته یو ادبي ټوټه ووایم موږ به ورته غوږ شو واورو دوستانو سلیمان مشال راته یو ادبي ټوټه وایي دی اورو چې دا څه وایي تاسو را سره هم واورئ زه به درته لومړی دا ووایم چې دې لیکنې نه مې هدف څه شی دی زما په وجود کې البته دا یو اصرار دی او دا یو راز دی یو خیال ورک دی په دې فکر او په دې ذهن کې مې یوه چغه بنده ده چې ما هڅوي چې زه لیکنې وکړم حال دا چې زه په بیرون ماحول کې نشم درک کولی هر چیرې چې وګورم لکه هغه زه احساسولی شم مګم لمس کولی نشم نه پوهېږم چې دا څه شی دی یعنې زما په دې وجود کې بنده ده دا چغه زما په دې ذهن او په دې افکارو کې بنده ده دا مې هغه ته لیکلی شروع به کړم ته مې په حافظه کې یوه بنده چغه یې چې د وجود له هر اندامه مې را چاپېره خو په هر ته د وتلو توان نه لري ته مې د یو ورک خوب یو ورک تعبیر یې چې لیدلې ناشونې دي او تعبیر یې د لا مکان خبرې دي ته د هغې شاعرانه خیال له تقدس را جوړ آهنګ یې چې تر اوسه د هیڅ چا له ذهنه نه یې تېر شوی او د هیڅ چا په غوږو کې دې دوران نه دی خوړلی خو یقین لرم ته شته یې ځکه زما د خیال په کورکي کې یوه چغه رابنده ده او زه یې حس کولی شم او تل یې حس کولی شم ډېره مننه سلیمان مشال کور ودان بیخي ډېره زیاته مننه سلیمان مشال مخکې مې یو څه یادونه وکړله چې د چا لیکنې ګوري د چا کتابونه ګوري خو بیا هم زه دا پوښتنه کوم چې خپله د چا لیکنې او د چا د لیکنو ډېر تاثر لرئ زه که درته وایم په لومړیو کې د جبران خلیل جبران له لیکنو ډېر زیات په تاثر کې یم همدارنګه د ویکتور هوګو چې هغه هم په لفظونو باندې کانې کړي دي یعنې د هغه په اصطلاح باندې په شاتو کې خلکو ته زهر ورکړي هغه حقایق چې موږ یې په همداسې ژبه باندې نشو راوړلی هغه په خوږو کې او همدارنګه په خوږو الفاظو کې بند کړي دي خو که فکر وکړو هماغه خبره یې مګم په خوږه لهجه باندې ترسره شوي او په داسې الفاظو کې رانغښتي چې موږ ته خوند راکوي هغه خپل د وجود هغه د ټولنې او هغه د انسان د هغه پېژندنه او هغه کړنې چې بدې کړنې دي هغه که درته وایم هغه یې په ډېر داسې یو انداز کې کړي دي چې موږ ته خوند راکوي حال دا چې هغه زموږ بد د بدو کارونو ستاینه ده هغه زموږ دغه دی دلته که درته وایم په دغه کتابتون کې هغه کتاب چې دی په ارواو کې په هندارو کې ارواوي دغه کتاب د جبران خلیل جبران دی چې په دغه کې ډېرې زیاتې خوندورې او معقولې خبرې کړي دي بل د ویکتور هوګو د تاثر لاندې هغه هم همدا شان پنځونکي الفاظ کارول او هیله لرم چې د هغوی په قدم باندې داسې محکم پاتې شم او د اوسني عصر د که درته وایم مصطفی سالک انا هدار وهي چې زه انا بولم هغه ته زه ډېرې مینه انا وایم کله کله ورسره میسیج کوم هغه ډېر عجیبه او ډېر پنځونکي الفاظ استعمالوي زه د اوسني عصر د دغه لیکوالانو نماندوز شم مصطفی سالک شم زینب سالک شوه همدارنګه اجمل ښکلی شه انا هدار وهي شه او څو نور شمېر لیکوالان چې مشال صاحب دا راته هم ووایه خپله کوم ډول کتابونه مطالعه کوي زه په ټوله کې د شعر سره او همدارنګه د هنري نثرونو په برخه کې ادبي ټوټو سره مینه لرم او همداشان د دغه په څنګ کې چې ډېر خوند راکوي هغه د ارواپوهنې کتابونه دي چې ژوند څنګه جوړ کړو ژوند څنګه وکړو ژوند زده کړو نورو ته یې وښایو څنګه بریالي شو همداراز د ارواپوهنه په برخه کې مطالعه د خوند زیات راکوي که یو څوک غواړي مقصد یو ښه لیکوال شي باید کوم کارونه ترسره کړي لومړی خو د امریکایي لیکوال خبره چې وایي که غواړي چې یو ښه ویونکی شي نو ووایه 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 که غواړي چې یو ښه لیکونکی شي نو دا لفظ 3 ځل بیا استعمالوي چې ولیکه 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 زما په اند
همدا خبره که یو څوک غواړي یو ښه لیکوال شي یو ښه لیکنه وکړي دی باید بار بار لیکنه وکړي بار بار ولولي بار بار ولیکي که ته غواړې چې یو ښه ویونکی شي ته باید واورې خو که ته غواړې چې یو ښه لیکونکی شي ته باید ولولې لوستل هم شرط دي مګم لیکل د هغه نه بیا زیات مهمه دي چې څوک غواړي ښه لیکنه وکړي باید زیات ولولي ډیره مننه مشال صاحب کور ودان زو لنډه د ماخلو د زلال ریډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو سلیمان مشال سره دی تاسو سره هم برنامه تر پایه پورې واورئ سلیمان مشال را سره دی مشال صاحب مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کتاب مې چاپ کړی دی دغه کتاب ماتې کرښې نومېږي او ماتې کرښې نومېږي دا کتاب به زه تاسو ته ډالۍ کړم دا اوس زما په کتابتون کې شتون لري البته ډېر زیات دي ځای درته معلوم دی او بلکل دا خو زما کتاب ما ته باید ضرور ځای معلوم وي دغه دی دغه دی دا یې تاسو ته ډالۍ ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ دوستانو د ځوان لیکوال او شاعر سلیمان مشال کتاب دی ماتې کرښې دا چې دې کې څه دي او دا به زه وروسته ګورم دلته به د مشال اورم مشال صاحب ماتې کرښې کتاب خو دې چاپ کړی دی په دې توانېدلی په دې کم عمر کې د غټه لاسته راوړنه دې ترلاسه کړې ده د دې نه وروسته کوم کتاب په لاره شته چې چاپ شي هو البته ما په ادب کې د لنډو کیسو دپاره هم کار کړی دی همدارنګه شعر مې لیکلی په غزل نظم باندې یو اندازه کار کړی دی او انشاءالله یو بل کتاب هم آماده دی چاپ ته او په نږدې وخت کې به تاسو شاهدان اوسئ انشاءالله نږدې وخت کې دغه کتاب څه د نوم ټاکلی که نه اوس یې راته نه وایي نه اصل موضوع دا ده چې کتاب دپاره کره کتنه کېږي کره کتنې په دغه باندې ښایي دغه پروسه لا پاتې ده دغه پروسه پاتې ده انشاءالله چې کره کتنه وشي بیا نو په هغه باندې یو څو ادیبان کینی هغه دپاره یو مناسب نوم غوره کوي که څه هم زما ذوق وپالل شي او هم اوسني وخت ته په کتلو باندې د خلکو دغه چې کوم دی ذوق دې ته کتنه وشي ځکه زیاتي کتابونه د نوم په دغه باندې ډېر خوندور کېږي همدغه نه نو په دې خاطر باندې لا تر اوسه مو ته نوم نه دی راکړی ډېره مننه مشال صاحب زه چې ستاسې لیکنې ګورم او یو خاص مینوال مو یم ستاسې لیکنې یو خاص رنګ لري یو د مینې رنګ لري چېرته مین شوی یې مینې مجبوره کړې دا لیکنې وکړي ډېره بهترینه نقطه ده ښې نقطې ته مې اشاره وکړه که درته ووایم ځکه په مجموع کې دا خبره وکړم ډېرو خلکو ته چې دا هغوی نه باورئ چې ګوندې زه د مین نه یم او دغه شان لیکنې دې وکړم دغه شان شعرونه او دغه شان نظم دې ولیکلی شم خو دا خبره به ډېره اړینه وي چې زه دا خبره نن دلته تاسو ته په دغه ځای کې وکړم چې زه تر اوسه پورې هېڅ مین نه یم تر اوسه پورې دې مینه نه ده کړې نه تر اوسه پورې مې هېڅ مینه نه ده کړې خو د مینې په اړه مې ډېر زیات لوستلي دي او دا کوم څه چې لیکم دا د ملګرو د خلکو او هغه خلک چې زه د بیروني حالات نه درک کولی شم د هغوی احساسات دي او همدارنګه هغه څه دي چې ما د مینې په ارتباط باندې ولوستلي دي ما تر اوسه پورې مینه په خپله نه مې ده کړې او بیروني خلکو ملګرو نه احساسولی شم په هغوی باندې مې دغه لیکنې کړي دي دغه شعرونه مې لیکلي دي مګر په خپله نه یم مشال صاحب لیکنې دې چاته ځانګړي کړي دي سخته پوښتنه دې وکړه ځکه چې دغه شان لیکنې یو مخاطب کس لري ځکه چې هغه خپل د زړه درد خپل د زړه غم د هغه چا سره شریکوي هغه چا ته وړاندې کوي چې دغه یو ته لیکلي ځکه یو ځانګړی کس وي
مګر که درته ووایم په کلي شکل باندې هغه خلکو ته چې د دې نه یو ډول خوند اخلي د خپلې مینې په رنځ کې د ذوق پالل کېږي او د دغه مینه چې کومه ده هغه ورسره نور هم زیاتېږي هغوی ته دې ځانګړې ما ته زیاته ملګري بار بار په فیسبوک کې په میسنجر باندې میسیجونه کوي کمنټونه راته پرېږدي چې موږ ستا د لیکونو ډېر زیات خوند اخلو ولو که زه دا احساس نه لرم د ماینتوبه چې زه ماین یم مګر هغه څوک چې مینه کوي هغه څوک چې مایلان دي هغوی ورنه ډېر ښه احساس کوي هغوی ډېر زیات لکه دغه کوي د هغوی ذوق پالي هغوی ډېر خوند ورنه اخلي همداشان ډېر ملګري رانه پوښتنه کوي چې ماین خو به نه یې که نه نو په دا خاطر باندې لکه دا موضوع بیخي زیاته مهمه ده چې باید زه وکړم زه وړاندې کړم خلکو ته چې زه ماین نه یم او تر اوسه پورې مینه نه ده کړې مشال صاحب د لایک او د کمنټ په اړه دې ویلي خلک چې دا رایاد دي کله پوښتنه یې بیا د ذهن نه ونوځي په خپله رسنیو کې یو د وټساپ کې د یو ګروپ جوړ کړی دی د ځوان کتاب لوست که د دې په اړه لږ معلومات راکړئ په کلي شکل کې درته ووایم په ټولنه کې زیاتې بدبختۍ دي زیات ناوړي رواجونه دي هغه پخوانی دود کلتور او فرهنګ را پاتې دی چې د اوس عصر سره یو اندازه په ټکر کې دی د اوسني ځوانانو سره ځکه ځوانان تر ډېره بریده سوشل میډیا ته لاسرسی لري هغوی که د نورو فرهنګ ګوري هغوی که د نورو پرمختګ ګوري دغه خپل فرهنګ دود دستور ته یو اندازه په سپکه سره باندې ګوري بله موضوع دا چې د اوس عصر سره دغه ځینې دود او دستور چې کوم دی دا نه ښایي ځکه پخوا خو داسې و چې د ناپوهۍ کچه زیاته وه اوس خلک پوه شوي دي لکه که په یو ځانګړې توګه باندې ووایو په د ودونو په دغه نکاح په مراسمو کې د ولور اخیستل لکه اوس دا نشته مګر پخوا په ډېره پراخه کچه باندې و په کلي شکل کې درته ووایم د کتاب لوست ځوان کتاب لوست هڅه دا مې څو میاشتې کېږي چې پیل کړې ده او هیله لرم چې ځوانان مې تر څنګ ودرېږي په واټساپ کې په فیسبوک کې همدارنګه یو ویبسایټ مې جوړ کړی دی د ځوان کتاب لوست تر عنوان لاندې هغه کې مختلف ډول کتابونه موږ اپلوډ کوو هغه کې موږ مختلف معلومات اچوو تر څو مشال صاحب په دغه برخه کې در سره ځوانان همکاره دي دوست صاحب که درته ووایم ځوانان بدبختانه زموږ په ټولنه کې یو دود دستور رواج دا پاتې شوی دی چې د مادیاتو پر اساس تا سره خلک درېږي مګر د معنویاتو په اساس چا سره څوک نه درېږي یوازې تنها زه یم چې د کتاب هڅونې دپاره د کتاب په ارتباط د مینې همدارنګه د کتاب لوستنې په ارتباط یوازې تنها زه یم چې دا هڅونه پیل کړې ده ما مخکې یادونه وکړه چې دلته دا ټکې دا رواج د دستور ډېر زیات بد دی چې خلک د خلکو سره د مادیاتو پر اساس باندې درېږي نه د معنویاتو په اساس مشال صاحب دا چې لیدونکي را سره خسته نه شي په دې وخت کې راته څه وایي نو که درته ووایم یو غزل مې لیکلی دی هغه به درته ووایم که څه هم یو اندازه دغه پکې شوی دی شوخ دی نه شوخ نه دی خو لږ که درته ووایم په اصطلاح باندې انسانیت د سپکاوی پکې شوی دی خو ځکه هغه د وخت مطابق او د وخت د تقاضا سره سم الفاظ دي ځکه اوس چې څنګه دی ماښام دوستانو مشال نه به غزل واورو را سره پاتې شئ چاته انسان نه دی ښه چاته انسان نه دی ښه څوک له حیوان نه دی ښه او یوازیتوب وهلی هغه ایمان نه دی ښه او تا پسې مرن ګلابه نن بیخي ځان نه دی ښه ډېر ښایسته دی او هغه تصویر ګونګی دی هغه ارمان نه دی ښه او سا مې تړلې ښه ده خو چوپ وجدان نه دی ښه سا مې تړلې ښه ده خو چوپ وجدان نه دی ښه درد لکه
بیا نیولی درد لکه بیا نیولی بر آسمان نه دی ښه ډېر ښه او مشال پر کاڼ ولی مشال پر کاڼ ولی د هغه شان نه دی ښه ډېر ښایسته دی نه د مشال شان ښه دی ډېر ښایسته دی مشال صاحب په دې هم راته لږه رڼا واچوه ولې دې دا غزل ولیکه والله که درته ووایم اوسني حالاتو کې که فکر وکړو دغه لومړنی بیت چې چاته انسان نه دی ښه څوک له حیوان نه دی ښه بلکل که اوس وخت ته موږ وګورو زیاتي خلک همدغه شان دي چې د یو انسان بل انسان په ځورونه کې په هغه باندې د زیاتي همدارنګه د دغه نه خوند او چاته انسان نه دی ښه لکه د انسان په ځینو خلکو باندې یو عذاب او یو مصیبت رامنځته شوی څوک له حیوان نه دی ښه که نه لکه حیوان که موږ څو ورځې وساتو ممکن هغه شانتې مینه راسره وکړي چې څومره موږ نه یې ورکړي لکه که په کلي شکل باندې موږ دغه سپي یادونه وکړو سپی ډېر وفادار دی د انسان سره مګر په اوس اصل کې انسان هغه شانتې وفادار نه دی پاتې شوی د ټولنې لپاره ډېره مننه مشال صاحب دا راته وویل چې د لیکلو تر څنګ شعر هم لیکلی شي او ډېر په کومه برخه کې ډېر کار کړی دی غزل ډېر لیکي شعر ډېر لیکي قیسې لیکي ادبي ټوټې لیکي که درته ووایم په غزل باندې هم کار کوم لنډې کیسې هم لرم او همداشان بیا مې هنري نثرونو ته ډېر زیات کار کړی دی ادبي ټوټې مې ډېر لیکلي دي ځکه چې یوازینی د زړه درد چې زه یې په الفاظو کې بیانولی شم ما ته خوند راکوي هغه زه په هنري نثرونو کې خلکو ته بیانوم هنري نثر ډېر خوند درکوي او ډېر خوند راکوي هنري نثر دلته اوس لیدونکو ته هنري نثر وایي قیصه ورته لنډه قیصه ورته وایي څه ورته وایي اوس نو ستاسې د وار فکر کوم چې د قیسې رارسېدلی دی یو قیصه به درنه واورو سمه ده دوستانو مشال به راته قیصه وکړي موږ به ورته په ګډه سره وویشو سمه ده مهرباني وکړئ مشال صاحب د تلیفون له غوږۍ سوکه غږ پورته کېده د شپې چوپتیا پر کایناتو را پورته شوې وه سپوږمۍ د اسمان په منځ کې ځلېدله او د اوبو چړار کرار خاموشي بدرګه کوله عاشق سر راجوړه کړه په تت غږ یې وویل شپه تر نیمې واوښته خو خوب مې نشته معشوقې په زنګېدلي غږ وویل ټوله ورځ خوبونه کوي د شپې خوب نه درځي ضرور به وایي عاشق یم عاشق په ژړغوني غږ وویل زه پر خدای قسم درته خورم د خوب لپاره ګولۍ تر ستوني کوم یوه نه دوه نه پوره شپږ ستا سره مې خوشحالي خوب او خندا له منځه تللي معشوقې په غلي غږ وویل سمه ده خو ما ته دا خبرې مه کوه خوند نه راکوي هر څه پر ځان پټ تېروه عاشق ساه راواخیسته غلی شو په کرار یې وویل ښه اوس خو یوه خواږه خبره راته وکړه معشوقې وویل زه باید ویده شم شپه ناوخته ده او ډېره نارامه یم عاشق د سبا تر راختلو زړو خبرو ته فکرونه کول کله یې ژړل او کله یې اسمان ته پر خاموشۍ ګیلې کولې تر دې چې سبا شه ډېر ښایسته ډېره مننه مشال صاحب دا راته ویله کیسه له چاته لیکلې وه دا د شپې 12 بجې راویښ شوم له خوبه او یو ملګري سره مې چیټ کوم هغه دغه کیسه راته وکړه چې ما دې تر ده وخته څه کې چې ویښ وي حال دا چې ټوله ورځ م سړی مصروفه تېره کړي هغه راته ویل چې والا داسې یو کار راسره وشو هغه راته داسې په لنډ وویله ویل چې دغه شان خبرې کولې راته ویل چې نور زه ویده کېږم او ښه شپه ده بیا ما باندې یو کیسه را جوړه کړه ما مخکې مې یادونه وکړه چې زه خپله مین نه یم بلکې نور احساسات مې راخیستي او د هغه نه مې جوړه کړله ډېره مننه مشال صاحب دا راته ویل ستاسې په نظر که یو لیکوال لیکنه کوي باید کوم ټکو ته ډېر پاملرنه وکړي کوم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو لیکنه یې اوږده وي
خو لوستونکي خسته نه شي، یعنې په مینه یې واوري. د لیکنې لپاره د موضوع پیدا کول په داسې شکل باندې چې دا موضوع په تلوسه باندې شروع شي او په تلوسه باندې پای ته ورسېږي. لکه که موږ یو کیسه شروع کړو او هغه په ډېره تلوسه باندې لیکل شوې وي، زه به درته یو بېلګه د نصیر احمد احمدي صاحب ووایم چې هغوی ډېر یو ښه انداز سره لیکنه کوي. هغه چې تاسې ولولئ ته به فکر وکړي چې نیمه یې ګورم نور یې پرېږدم، بیا چېرته ورسوي چې لږه نوره وګورم لږه نوره وګورم، نو تر دې چې اخر هم ورسوي. په لیکنه کې تلوسه ډېره زیاته مهمه ده چې موږ باید په لیکنه کې تلوسه شامله کړو او هغه الفاظ چې په تسلسل سره یو بل باندې منظم ډول راشي، نه دا چې په یو ځای کې موضوع قاطع شوي بله موضوع شروع شي. موضوع باید په تسلسل سره د لیکنې تر پای ورسوم. ډېره مننه مشال صاحب. ته راته هم ووایه په دې کتابونو کې در سره کوم کتابونه ډېر دي؟ یعنې شعرونه دي، نظمونه دي، ناولې دي، سیاسي کتابونه دي، کوم کتابونه پکې ډېر دي؟ کومه برخه ډېره ده؟ په دې المارۍ کې هر ډول کتاب شته لنډه ووایم، خو د ارواپوهنې او د ادب کتابونه بیا زیات لري، لکه شعر و شاعري، همدارنګه ناولونه. مشال صاحب دا هم راته وویل چې تر اوسه خو زده کړې تر 12مه دي، مخکې دې ادبونه وکړله، په راتلونکي کې څه غواړې لوړې زده کړې په کومه برخه کې وکړي؟ ښه ټکي ته دې اشاره وکړه. که څه هم فامیل مې غواړي چې زه ته ووایم، خو زه ورته وایم کله کله چې دغه د دوکانداري دغه چې کوم دی دا زما نه خوښېږي چې سهار لاړ شه دوکان کې کښېنه ماښام بېرته راشه. زه غواړم چې یو ازاد فکر ولرم، خلکو ته ازاده مفکوره ورکړم. خوښېږي مې چې نړیوالې اړیکې ولرم یا هم په ژورنالیزم او ادب کې کار وکړم. ډېره زیاته مننه. مشال صاحب دا راته وویل چې رنګونه دې کوم خوښېږي؟ شین رنګ مې خوښېږي. سترګې؟ شنې. ولې دې شنې سترګې خوښېږي؟ ځکه خپل سترګې مې شنې دي. بله اړینه موضوع ده چې زما د مور سترګې شنې دي او مور ما ته ډېره زیاته ګرانه ده. ښه په دې خاطر؟ او په دې خاطر باندې. وطن نو افغانستان خوښېږي، خو پرته له جنګه. پرته له جنګه. ولسمشر د وخت تېر وخت سردار محمد داود خان او د اوس چې بل بدیل موږ نه لرو ولسمشر محمد اشرف غني. مشال صاحب دا راته وویل چې داسې به کومه پوښتنه وي چې ستا په زړه کې ګرځي چې دا ما نه وطندوز کړي وي او ما درنه نه یې کړي، داسې کومه پوښتنه شته؟ درته ووایم د ځوان کور لپاره یو پیغام خو درنه اورم. بله کومه پوښتنه؟ یو پوښتنه شته؟ تاسو نو مهرباني وکړئ. نو یو پوښتنه شته دی درسره. مشال صاحب نو دا وپوښتو چې په کورنۍ کې څو غړي یاستئ؟ آیا ته مشر یې، کشر یې؟ ترتیب مو کوژده کړې ده، نه مو ده کړې؟ په دې اړه معلومات لیدونکو ته ورکړه. ما چې هر څوک هم ویني او هر څوک را سره شناخته کېږي نو راته وایي چې ګوره نه کوژده وکړي تر هغې چې پي ایچ ډي او ماسټري نه یې دا کړي، ځکه زه ستا په راتلونکي کې یو څه یم، ستا په تندي او ستا په وجود کې یو څه یم او دا شیان تر ډېره د خلکو د پرمختګ مخه نیسي. زه 6 ورونه لرم او 3 خویندې لرم. 3 ورونه مې چې کوم دي واده شوي دي او یو ورور مې بل هم دی او هغه په خارج کې اوسېږي. همدارنګه ماشومان هم شته په فامیل کې، غټ فامیل لرو شکر الحمدلله. او زه چې یم د ټولو ورونو کشر یم، د خویندو کشر یم، یعنې په اصطلاح نازولی. ډېر نازولی. مشال صاحب دا راته وویل چې خویندې درته ډېرې ګرانې دي که ورونه؟ والله که درته ووایم دغه د خویندو مینه، دا خویندې مې چې کومې دي دا ټولې مشرانې دي، د ورونو یې مشرانې دي. نو هغه وخت چې زه ماشوم وم دوی را سره مینه کړې، ما ورسره مینه کړې، مګم وروسته تر دې چې زه لوی شوی یم هغوی د بل چا د کور شوي، نو د هغوی مینه مې داسې په کره ډول نه ده لیدلې. خو ورونه مې
زه مې د وروڼو په اصطلاح ډېر زیات لکه په ورورۍ کې دا موضوعات دي هم نه خو زه ډېر زیات احسانمند یم. ما ته دومره مینه راکړې ده، دومره تشویق یې راکړی دی چې هېڅ ورور او هېڅ د کاکا زوی دا به چاته ونه کړي. زما پلار په 91 کې وفات شوی دی، تقریبا دغه اوس 98-99 دی، ډېر وخت یې وشو. هغه وخت کې زه کوچنی وم، د پلار مینه مې نه ده لیدلې. 7 کاله پلار په کټ کې په ناروغۍ باندې تېر کړی. نو پلار مینه چې دی دا مې ډېره کمه لیدلې، هغه هم په هغه وخت چې زما نه یادېږي، ذهن ته مې نه راځي. ورونو مې ما ته داسې احساس راکړی دی چې زه کله وایم ملګرو ته چې دا د پلار مینه به کوم ډول وي، دا چې ورور دومره مینه انسان ته ورکوي، نو دا د پلار مینه خو خلک یې په بېلګه په مثالونو کې راوړي، دا د پلار مینه خو به د دې نه زیاته بې حده دغه وي. په دغه کې به انسان ډېر زیات پرمختګ کولی شي، ځکه یو څوک چاته مینه او تشویق ورکوي ډېر زیات پرمختګ کېږي. نو ورونو مې ما ته ډېره زیاته مینه راکړې، ورونه مې په ما باندې ډېر زیات ګران دي، بالخصوص عتیق صافی، هغه د مشر هغه مشر بل دی، بیا ورپسې بل دی، بیا منځنی دی، او نقیب سهار، همدارنګه مشر ورور مې حاجي مسعود الله چې سختې تنګې او هغه وخت چې موږ کوچني وو د ټول کور مسؤلیت د په سر باندې و، لکه دې حال ده چې نن موږ راسبیل اوس بیا د هغه د زحمت مشال صاحب کله چې په لاره باندې روان یې او ځان ته یې څه زمزمه کوي؟ والله که درته ووایم چې اوس خو داسې ده چې زیاتي په انګلیسي باندې ځان سره خبرې کوم، ځکه چې دغه د اوس وخت د اوس حالاتو تقاضا ده چې هر سړی باید انګلیسي زده کړي، په دغه باندې فوکس هم زیات دی. او همدارنګه په د غني خان په شعرونو باندې هغه راسه ټلیفون کي، همدارنګه سردار علي ټکر هغه دغه کړي دي په رای کې په زمزمه کې کړي، هغه کله کله اورم په هغه کې ژور فکر کوم، ځکه چې هغه ډېر زیات ژور تللی دی غني خان. د هغه په شعرونو باندې کله کله همدا شان ځان مصرفه کوم. په زیاتي زه یوازې هم ګرځم، چا سره علاقه هم نه لرم په زیاته کچه باندې، نو چې روان یم یوازې بس فکر خیال همدغه په ځان باندې اخیستی. مشال صاحب زړه مو غواړي چې ډېر سره کینو، ډېرې غورې سره وکړو، ډېرې خبرې سره وکړو، خبرې دې خوږې دي، لیکنې دې ښایسته دي، کیسه مې درته واورېدله بلا ښایسته وه، خو دا چې د خپرونې زوړی مو راتنګه ده، په وروستیو کې ځوانانو ته کوم پیغام لري؟ ځوانانو ته یو مهم پیغام دا چې اوس وخت هېواد، ټولنه، ولس مو د ډېرې زیاتو ناخوالو سره مخ ده. په هره برخه کې یوازینی اساسي شی چې موږ له دغه ناخوالو څخه باسي، زموږ وطن ته پرمختګ راوړي، فکرونه فراخه کوي، تنګ نظري له منځه وړي، د فکرونو محدودوالی ماتوي، هغه مطالعه ده. ځوانانو ته دا پیغام لرم چې خپله مطالعه، کتاب لوستنه د پوهنتون د ښوونځي او د کورس تر کتابونو مه محدودوئ. په کورونو کې دغه شانتې د نورو خلکو د کتابتون غونډه کې غټې غټې المارۍ جوړې کوي، په هغه کې کتابونه. یو عالم وایي که تاسې کتاب نه لولئ هم واخلئ، ځکه به یو وخت داسې راځي چې ته کله وزګار شې دغه کتاب ته وګورې، ممکن زړه دې وشي او کتاب ولولې، چې دا یو زرین چانس ده. ځوانانو لپاره دغه پیغام لرم چې کتابونه ولولئ، مطالعه وکړئ. اوس وخت چې دی ستاسو د پرمختګ دی، وروسته بیا تاسو داسې افکار پیدا کېږي، داسې ذهنونه چې وروسته یې کوم، وروسته بیا تر هغه چې تاسې زړښت ته ورسېږئ او زړبوړۍ ته ورسېږئ، نو دغه پیغام لرم چې کتاب ولولئ، په کتاب باندې راټول شئ، کتاب سره مینه ولرئ. مطالعه ده چې ستاسې ژوند او ستاسې راتلونکي ته بدلون ورکولی شي. ډېره زیاته مننه مشال صاحب چې په دې قیمتي وخت کې او په دې توره شپه دې مونږ ته وخت راکړ، ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسې هم کوم، زه هم منندوی یم، احسانمنده م یم چې زما تر دره راغلی او زه مو دومره مهم او اهم وګڼلم چې ما سره مرکه وکړئ او خلکو ته یو څه وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه، زه ستاسې ډېرې زیات احسانمند یم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.
د ځلا راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلیمان مشال را سره و. تاسې خپرونه واورېدله. تر بیا به بلې خپرونه چې ستاسې ورور ستاسې دوست احسان و د دوست ستاسې په درود چوپړ کې راځم هر چېرې چې یاستئ خوشحاله اوسېږئ په مخه مو ګلونه.